بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 30 د جنوري کال 2016 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال دي، بالخصوص د اروپا او د امریکا متعلق دي. ډیر مهم دي ځکه دا زموږ ستاسو د ټول د اسلامي نړۍ د درېیمې نړۍ په عمومه توګه لکه افریقا، آسیا او د دې سیمې باندې ډیر اغیزه لري. په دې باندې نن تمرکز ډیر زیات دی. په عین حال کې د افغانستان متعلق هم خبر شته دی او د سیمې متعلق هم خبر شته دی او همدارنګه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان خبرونه هم را سره دي. استاسو کومنټس مې نه دي نن لیدلي، متاسفانه وخت را سره بالکل پیدا نشو. تلویزیونی مرکې مې ډیرې وي او خپل برنامې مې وي کور کار او دام راته دغه نو د ده لپاره ویس وخت پیدا نشو چې تاسو کومنټس وګورم. انشاءالله که ناوخته شپې سهار مانځه خواته سره وخت را پیدا شو حتما به بیا پې نظر واچوم او به ګورم چې دوستانو څه ویلي دي. خو بیا هم ستاسو د همیشه ملګرتیا نه، ستاسو د مرستې نه، ستاسې او د خویندو ټولو نه یو نړۍ مننه کوم. راځم نړیوالو او سیمهیزو موضوعاتو ته. د ټولو مهم خبر دا دی چې افغانستان په اسلام آباد کې د ایکو په کنفرانس کې چې پرون یعنی چهارشنبې په ورځ باندې وه، وړمه ورځې، هغه کې ګډون نه دی کړی او سره دې چې بلنه هم ورکړ شوې وه خو دوی پکې ګډون نه دی کړی او بایکاټ کړی دی، چې دا په خپله یو ډېر ښه مثبت قدم دی لپاره دی چې پاکستان باید په دې پوه شي چې افغانستان یو خودمختار او آزاد مملکت دی او د دوی په شرو باندې لوبې نه کوي. راځم نړیوال موضوعاتو کې ډېر لوړې اوچتې دغه کېږي. مخکې دې نه چې زه دا نړیوال موضوعات تاسو ته کوم یو نقطه تاسو ته کوم چې دغه زموږ اسلامي نړۍ او درېیمه نړۍ چې دومره زبونه ده او خرابه ده او تکه تکه ده، دې علت څه دی؟ دا زموږ د زعماو د حکومتونو د غلامۍ او د بردګۍ چې د غربي نړۍ ته ده کېږي او د دې لوی عامل څه دی؟ هغه د غربي نړۍ اتحاد او اتفاق دی. یعنی د اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا د دوی یو اتحاد او اتفاق هم دی. دوی یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي، در حال چې په اسلامي نړۍ کې دا اعتماد یو په بل نشته. که ته پاکستان سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړي، پاکستان غرب باندې خرڅوي. که ته د بل مملکت عربي سره شریک کړي، هغې غرب سره شریکوي. ټول جاسوسان دي. نو په دې لپاره اسلامي نړۍ کې دا اعتماد وجود نه لري، مګم که اروپا او امریکا خپل منځ کې د استخباراتي معلومات سره شریکوي، هغې محتاط اسلامي نړۍ ته چاته شیطاني څوک نه کوي، هغه راپور نه ورکوي، بلکې د هغې راپور په اساس دوی خپل تصامیم نیسي. اروپا، امریکا دوی تصمیم نیسي او په درېیمې نړۍ باندې حکومت کوي. اوس یو لوی بدلون را روان دی او هغه دا دی چې اوس غربي نړۍ خپل په منځ کې سره ولوېدله. د ټرمپ د کارونو داسې دغه حالات راوصل چې اوس اروپا په امریکا باندې اعتماد نه کوي، بالکل اعتماد نه کوي. دا اعتماد مات شوی دی. کاناډا بالکل داسې اقدامات کړي دي، داسې کارونه کړي دي چې هغه دوی چې دا لفظ استعمال کړو چې نیو ورلډ آرډر، یعنی په هغه عمق سره چې دا خبرې ته زه متوجه یم، دا ډېره غټه خبر ده. مګر کله چې اوس د دوی د کارونه او معلومات ورو راوځي، دا خو واقعا کاناډا بالکل د امریکا ملا ماتوي او نیو ورلډ آرډر رښتیا چې نوی نړیوال یو نوی نوښت منځته را روان دی. چې زه غواړم په دې باندې دا کوم چې هغه شیان چې امریکا د هغه په سر باندې فرضاً لیبیا یې تباه کړله، عراق یې تباه کړه، سودان یې تباه کړه، سوریه یې تباه کړله چې د ډالر په مقابل کې ودرېدلو. برکس ته یې اخطار ورکړه که تا اقدامات وکړل نو زه به بیا جدي اقدامات وکړم. په دې متعلق ما نه تېره اونۍ کې پوښتنه هم شوې وه چې دا د برکس ولې خپل کارونو ته لاس نه وراچوي، ولې دا پیسې د ډالرو ما تاسو ویلي چې ورو کار روان دی. خو نن دا کوم معلومات چې تاسو سره شریکوم دا ښکاره کوي چې دننه ډېر قوي کار روان دی. د امریکا ملا په ماتېدو ده او د ده په حساب مشري همدغه د غربي نړۍ نه کاناډا په غاړه اخیستې ده.
یعنی دا اقدام اوله کې دا چین ونه شو کولی، روس ونه شو کولی، افریقای جنوبي ونه شو کولی، ایس دا کاناډا دا کار وکړ. اوس راځم دې ته دا تفصیل تاسو ته زه وړاندې کوم. د کاناډا د چین سره چې کوم قراردادونه کړي دي د 100 میلیارډه د ډالرو معاهده ده. د کې د پټرولو خرڅولو مسله ده چې کاناډا به په پټرول خرڅوي، ګیس به پې خرڅوي. د په مقابل کې د چینایانو اوس اسلحه غواړي واخلي چې خپل دفاع د امریکا په مقابل کې قوي کړي. میزایلونه، راکټونه، دا شیان یې ورنه دغه کړي دي، دا نظامي معاهده یې ورسره کړې ده. په عین حال کې د دوی ترمنځ د ترانزکشن مسله چې دا پیسې ډېر په میلیارډونو ډالر د کاناډا نه چین ته ترانزکشن شوی دی، یعنی انتقال د پیسو صورت نیولی بدون د دې نه چې د امریکې د بانک سیستم نه، د سویفت نه او ریزرو بانک نه کار واخلي. دا اول ځل لپاره دا شی کیږي. حتی نورو ملکونو دا کار نه دی کړی. دا کار کاناډا اول ځل لپاره اوس کړی دی. هغې چین ته پیسې انتقال کړي دي، په بانک باندې انتقال کړي، خو بې له دې نه چې د امریکا د بانک سیستم ته دا انتقال شي، خبر ورکړ شي یا د هغه نه استفاده وشي. دا یو ډېر لوی بدلون دی، ډېر لوی بدلون دی. بل کار د چین سره دا کړی دی چې د 200 میلیارډه ډالرو پر ارزښت باندې لوکل کرنسي سواپ ورته وایي، تبادله ورته وایي. یعنی د کاناډایي پیسو او د چینایي ین د پیسو ترمنځ د تبادلې لپاره دوی 200 میلیارډه امریکایي ډالرز دوی خپل په منځ کې دا کړی دی چې دوی به په دومره مقدار پیسو باندې خپل په منځ کې به د خپل په پیسو باندې کوي. یعنی د امریکا ملا د ډالرو په دې رقم سره ماتیږي چې دغه ترانزکشن چې د کاناډا او د چین ترمنځ کیږي دا بدون د ډالرو به کیږي. دا هغه شی چې امریکا یې مخه نیوله. اوس دې نه معلومیږي چې کاناډا ورته ملا تړلې ده چې د امریکا ملا به ماتوي. او عین حال کې کاناډا بل کار کړی دی چې یو قرارداد د اروپا سره، د اروپا ټولنې او د کاناډا ترمنځ د 244 میلیارډه ډالرو دی. بې له دې نه چې امریکا خبر شي دا قرارداد دوی تړلی هم دی، معاهده یې سره کړې هم ده، امضا کړې هم ده، او صرف چې کله تکمیل شوې ده امریکا ته د خبر ورغلی دی چې کاناډا او ټول اروپا داسې یو قرارداد سره د تجارتي سره امضا کړی دی 244 میلیارډه ډالرو، چې دې کې د امریکا هغه تعرف او دای پکې مات کړي دي. یعنی ته دا شان کوي، ته د دا لوبې کوو، موږ خپل کار کوو. بل دا دی په نامه د دغې باندې آرکټیک کوریډور 900 میلیارډه ډالرو، یعنی څه کم 1 ټریلیون ډالرو دغه د ترانزکشن سرمایه گذاري ده په منځ د اروپا او د کاناډا، او دای ته په نامه د آرکټیک کوریډور یعنی دهلیز د اقتصادي د امریکا او د اروپا یادېده. او که چېرته امریکا د ګرینلند او د کاناډا ته ګواښ نه وی کړی، نن به امریکا د دې حصه وه. امریکا یې د دې معاملې نه بیرون ایستی ده. دا بله ډېره لوی یو انقلابي حرکت دی. یعنی ورو امریکا بیرته انزوا خواته ځي، خپل ملګري لګیا دي دا پرېږدي او دوی تېنه ډډه کوي. همدارنګه تنه دا اوس د کاناډا نه ده، برازیل رئیس جمهور یو فرمان صادر کړی دی چې د هغې په اساس باندې برازیل به چې د نړۍ سره کوم د مراودې کوي دا به په ډالر نه کوي. یعنی دا هماغه کار دی چې صدام او قذافي کړی و، یا فرضاً وینزویلا دا پروګرام جوړ کړی او وینزویلا حکومت یې چاپه کړ، لیبیا یې چاپه کړله، دغه صدام. اوس دا کار د برازیل رئیس جمهور دا فرمان امضا کړی دی چې دا مراودې به په خپل په پیسو باندې به کېږي. د برکس نوم یې نه دی اخیستی ځکه چې برازیل یو د مؤسسینو د برکس نه دی. دا چې موږ برکس وایو دا اول بی چې دی دا برازیل دی، بی برازیل. نو دم دا فرمان امضا کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې دلته هم دیم دا دغه کړی دی د امریکا ځنې لاندې. یا خو دا دی چې امریکا به کاناډا ته لوی ګواښ جوړیږي او برازیل ته به هم ګواښ جوړیږي، لکه وینزویلا ته چې وکړه، پلانونه به ورته جوړوي. او یا دا دی چې خپل ماته به مني او د دې نه پس به یې دا سیستم او دا نظام به ماتیږي. همدارنګې
انګلستان وزیر خارجه کوپر ویلي دي چې دی د ډونالد ټرمپ هغه ناستې چې په ډیویس د ناستې تر لاندې د صلح د کمیټې یعنی پیس کمیټې چې جوړه کړې ده د امن هغې دعوت ونه منه دوی لاړ نړل همدارنګې ناروی صدر اعظم جانس ګهر چې دی جانس ګهر هغه هم دا دعوت ونه منه لاړ نړه انګلستان خو مخکې نه دغه کړی انګلستان هم دې کې ګډون ونه کړی انګلستان دا رد کړې ده ناروی رد کړې ده فرانسې رد کړې ده او همدارنګې فکر کوم چې د اسکندناوي ممالک یو هم لاړ نشي په دې رقم ته هغه د شپېته تنو د دا کمیټه چې وه فکر کوم هغه 20 ته 28 تنو ته پاتې ده نو دې کې دا دغه نه ځي نو دلته هم امریکې ته ډیره لویه ماته دغه شوې ده بل لوی د پروګرام دا دی چې فرانسې عملا اقدام وکړ د ناتو نه د وتلو لپاره او یو مسوده خپل پارلمان ته وړاندې کړې ده چې دغه که مسوده په پارلمان کې تصویب شي نو فرانسه به عملا د ناتو نه ووځي او د گرینلند په دفاع کې د آلمان او د انګلستان سره یو ځای په گرینلند کې به خپل قوا دغه کوي او د گرینلند نه به د امریکې په مقابل کې دفاع کوي د فرانسې مقننه ویلي دي چې د ناتو دفاعي معاهده نور د امریکې د توسعه طلبۍ اله ګرځېدلې ده او دا د یو متحده دغه نه ده چې د ټولو حقوقو نه دفاع وکړي بلکې امریکا د خپل منافعو لپاره ترې کار اخلي د ده نه وتل ډېر لوی غټه خبر وي همدارنګې په خپله امریکې هم دا اعلان کړی دی چې واشنګټن پوسټ دا خبر ورکړی چې امریکا به د ناتو د مکانیزم نه به وځي د دېرشو په حساب تګلارو نه به لاس اخلي نو دېرشو نه لاس واخیستل معنی دا ده چې د دې نه وتوکې ده همدارنګې ټرمپ دا دغه کړی دی چې د ناتو مشر سره یې ناسته د مارک روته دی که څوک دی د ده سره یې ناسته ډېره کامیابه وه او د یو موافقې ته رسېدلی دي چې د ګرینلند موضوع به په مصالحت آمیزه توګه حل کړي هلته خو موږ ګورو چې انګلیس او فرانسه او جرمني او ډنمارک او ناروې ټول د امریکا د دې مسودې د ګرینلند مقابل کې ودرېږي نو نه پوهېږم چې د ناتو مشر به څه رقم لاره جوړه کړي ځکه تفصیل یې نه دی ورکړل شوی چې دوی کومه لاره جوړه کړې ده همدارنګې څنګه چې تاسو وکتل چې د غربي نړۍ ډېر ملکونه د واشنګټن یا د ټرمپ په دې صلح په کنفرانس کې ګډون نه ډډه وکړه خو په برخلاف د پاکستان پوز په ډېر خوشحالۍ باندې دا دغه یې منلی دی چې موږ په دې کمیټه کې شمولیت کوو او په عین حال کې غزې ته خپل قواوې استوو نو غزې ته د قواوو استولو معنی دا ده چې هغه وظیفه او رول چې اسرائیل درلوده د وژلو د فلسطینیانو دا به دی په غاړه اخلي ځکه د دې کې وظیفه دا ده چې ته به د هغې خلکو نه اسلحه ټولوي مجاهدین به خلص علاقې چا په نفع خلص علاقې د اسرائیل په نفع خلص علاقې څوک یې کوي پاکستان یې کوي خو دلته اوس غټه ستونزه دا ده چې دوی دا منلی ده او دا دغې ته پیمان ته داخل شوي دي خو بې له دې نه چې دا موضوع پارلمان ته راوړي د پارلمان نه د دې تصویب وکړي او دا کړي پارلمان هم غوسه دی یعنې په دې شي باندې او خلک به هم د ده په مقابل کې ودرېږي او ممکنه ده چې خپله د اردو نه هم د دې آسموني رودۍ په مقابل کې بغاوت وشي چې دا یو دغه دی انشاءالله د ده بغاوت په انتظار به یو که دا بغاوت وشي نو د دې د ملا به کاملا ماته شي همدارنګې د ډیوس د اقتصادي فورم په کنفرانس کې هغه وخت یو ګډوډي منځته شوله چې د یو عجیب غوندې بوی خبر راغی چې دغه بوی چې و ټوخی پیدا کوو مېلمنو ته یعنې تخریش د سینې پیدا کوو او دفعتاً دوی د حال خالي که او مېلمانه یې ویستل او د دې پلټنه کې شول چې دوی به دغه چا دغه کړی دی دغه بوی کوم ځای نه شو خو د دې تفصیل نور نه دی ورکړل شوی نو په دې اساس د خبرونه تاسو وکتل چې اروپایي نړۍ غربي نړۍ هغه کاناډا چې د چین او د روسیې په خلاف و نن هغه په خپله د دې نړۍ سره قراردادونه تړي هغه لاره چې دوی مخالفو چې د ډالر او د دې ماتېدل او د برکس جوړېدل نن خپله اما کار چې برکس ونه که کاناډا یې کوي برازیل یې کوي
او دی په دغه کېږي اروپایي مقابل کې ودرېږي. دا یو لوی بدلون دی. دا به انشاءالله د اسلامي نړۍ د درېیمې نړۍ که چېرته دلته هم یو سړی پیدا شي چې رهبري د اسلامي نړۍ په غاړه واخلي او دی به د دغې یوغ نه وځي او د دغې غلامۍ نه به وځي او هلته به د ازادۍ یو څپه شروع شي او اقتصادي پرمختیا لپاره به دا شي. ځکه چې که دی بیرته سره متحد کېږي او د دغه بحران حالت نه ځان وباسي بیا اسلامي نړۍ بیا ځان نشي ایستلی. راځم جهادي راپورونو ته. یو خبر دا و چې د پاکستان یو MI-11 هلیکوپتر طیاره د بالتورو په غرونو کې چې ویل کېږي دا په شمال د پاکستان کې یعنی په طرف د کشمیر په دې ساحه کې دی، ځکه چې کشمیر او چترال او باجوړ دا ساحه کې دی، دا غر دی په دې سیمه کې دی. دلته یو دانه هلیکوپتر را پرځول شوی دی، خو دا نه دی ویل شوي چې دا کوم وخت کې شوی دی، خو دا ویل کېږي چې مجاهدینو دا کار کړی دی. که چېرته دا کړی نو زموږ هغه پیشوینه چې په 2026 کال په سر کې هم کړې وه چې سږ کال به مجاهدین دا توانایي پیدا کړي چې پاکستاني هلیکوپترې او طیارې به وهي، نو دا کېدی شي اولین هلیکوپترې چې دی وهي او دا لویه کامیابي ده. همدارنګې مجاهدینو خپل عملیات د پاکستان د اردو په مقابل کې د بې پیلوټه الوتکو یعنی د ډرون په ذریعه باندې زیات کړي دي. په د بنو په درازندې سیمه کې برید شوی دی، 6 عسکر وژل شوي دي او همدارنګې د مټکي په سیمه کې هم د اردو او د پوځ ترمنځ جګړه شوې ده. مرګ ژوبلې خبر را رسېدلی دی. همدارنګې مجاهدین د داسې اسلحو نه کار اخیستی دی چې ویل کېږي دا تر مخکې له دې د مجاهدینو سره نه وي او دا د امریکایي موډرنه اسلحه ده چې د دوی لاس ته ورغلې ده. نو دا ښکاره کېږي چې یو تازه مرسته ده. همدارنګې مجاهدینو اخطار ورکړی د پاکستان پوځ ته چې د تیرانه د خپل پوځ وباسي او خلکو زورول دې پرېږدي او خلکو سره دې دا نه کوي، که نه داسې مرګونې بریدونه به پې وشي چې د دوی به خپل په دغه کې په حساب تاریخ کې نه وي لیدلي، یعنې د ډېر دغې لپاره تیاری ورته نیولی دی چې دوی به پې حملې کوي. همدارنګې په شمالي وزیرستان کې په چک پوسټ باندې برید شوی دی، 6 تنه وژل شوي دي، 3 ټپیان دي او 2 موټرونه ترېنه غنیمت نیول شوي دي. همدارنګې په لوني ساحه کې د یو ښوونځي باندې برید شوی دی چې په دې کې 3 ټپیان دي، 1 تن وژل شوی دی. او همدارنګې وزیرستان شمالي په ګړیوم ولسوالۍ ولادین سیمه کې د پوځ په ګرځنده په عسکرو باندې کمین وهل شوی دی، 4 عسکر وژل شوي دي. همدارنګې وزیرستان شمالي د ګړیوم په دغې کاندي کاکاخیل سیمه کې په مورچه باندې لیزري برید شوی دی، 1 عسکر وژل شوی دی، 1 ټپي شوی دی. ولایت بنو ولسوالۍ بکاخیل 2 جلا سنایپري بریدونو کې 2 امنیتي کمرې ویجاړې شوي دي. ولسوالۍ ګومل مانجې FC قلعه باندې د سنایپري برید کې 1 امنیتي کمره ویجاړه شوې ده او 1 سولر سیستم هم له منځه وړل شوی دی. دا د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه چې تاسو ورته مې وړاندې کړل، تر بل برنامې چې تاسو خدمت ته حاضرېږم په دې هیله چې زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او زنګوله ووهئ او دوستانو سره شریکه کړئ. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.